ډاکټر خدیجه بیګم فیروز الدین په د خوشحال خان خټک ژوند او هنر کتاب چې استاد اجمل ښکلي ژباړلی دی په هغې کې لیکي چې لوی واکمن شیشه سوري د هندوستان پر شمالي پوله د یوې پیاوړې افغاني واکمنۍ غوښتنه او هیله درلودله چې د روس سمه خالي کړي او استوګنې د نیلاب او لاهور ترمنځ مشته کړي او په دې توګه د مغولو د بریدونو مخه ونیسي. خو د شیشه سوري دا خوب د پښتنو د نفاق له کبله همداسې خوب پاتې شو. هغه د پښتنو د نفاق په اړه وایي د پښتنو یوازینۍ نیمګړتیا ده چې یووالی نه لري او خپل منځي دښمنۍ پالي. په پاخه ګمان خوشحال هم دا هیله درلودله او هغه کړ لاره چې د دې لپاره غوره شوې پراخه او اغېزمنه وه. دا نادره عقیده لکه زما ده لا عجب که بل پیدا هسې افغان شي. هغه باوري نه و چې د شیخ ملي ځمکنی ویش د روښان پیر مذهبي خوځښت او د پښتنو د لیږدونې کړلار چې شیشه سوري غوښتنه هم وه به ګنې له سره د پښتنو په یووالي کې مرسته وکړي. د خوشحال په اند تر هغې چې خلکو ته د ازادۍ فکر او احساس ورنه کړل شي د هر څه ناشوني دي. خوشحالي له دې چې د ځان او ځاني ګټو پروا وکړي په ډېره زړورتیا د مغولو پر وړاندې د افغانانو د یووالي غږ پورته کړ. په هر کار چې همت وتړېدله که اغزي وي هغه کار ورته رایحان شي. هغه پوهېدو چې سیاسي خپلواکي باید له ټولنیزو او اقتصادي خپلواکۍ سره مرسته وکړي. خو دا چاره یوازې له سوله ییزې لارې نشي ترسره کېدی بلکې خوځښت او مقاومت دی چې د مریتوب کړۍ ماتولی شي. پښتانه چې بل څه فکر که نابود دي بې د تورې خلاصې نشته په بل کار. د یوې ځواکمنې واکمنۍ پر وړاندې درېدلو معنان خو ناخوالو ته ځان او کورنۍ سپارل دي. خو خوشحال پر دې څیزونو فکر نه و کړی. د خوشحال نظریې ژوندۍ نظریې وې. هغه رښتیا هم د پښتنو خپلواکۍ ته لیچ رانغښتې وې او عملي مبارزه یې پیل کړې وه. هغه به چې تر څو په خپله یو کار عملي کړی نه و تر هغې به یې نورو ته سپارښتنه نه کوله. خوشحال د پښتنو وروسته والي ډېر ځوراوه او د پښتنو د پرمختګ لپاره له خپله سره هم تېر و. د بې ننګه پښتنو له غمه ما لویې پرېښوه ونیوله کمه ما. په یو بل ځای کې بیا وایي چې که د ننګ پښتانه شته ساعت هم دا دی په دا ننګ که سره مال و ننګ فدا. خوشحال همدغه هیله له نور هم درلوده. هغه غوښتل چې د قومي ننګ لپاره خپل لنډپاري پښتانه چې د مغولو د القابو او پیسو لپاره له هڅې تېر وو ځان په څېر د خپلواکۍ له احساسه برخمن کړي او د ننګ او مینې نوې سبک کې وپوکي. هغه له ځان پالنې نفاق او ناوړه خویونو بېزاره و او په ټولنه کې د ځیرکو وګړو په نشت خواشیني ښووله تر دې چې ډېر ځله ناهیلې پرېښېده. په ښادۍ سره شریک دي ولسونه غم یوازې د خوشحال خټک د ځان دی. اتفاق په پښتانه کې پیدا نه شو ګنې ما به د مغول ریښن په حرکه. تر مغولو پښتانه په توره ښه دي که په پوهه پښتانه وایي څه هوښیار. نو له دې ټولو تاریخي حادثو د ټولو تاریخي منظرو موږ دا ترلاسه کولی شو دا موږ ته را زده کوي د هر څه چې پښتنو ته په هره پیړۍ کې یا هر دوه پیړیو کې یو موقع خدای پاک ورکړې ده یو چانس یې ورکړی دی چې دوی یووالی وکړي خپلواکي ترلاسه کړي د مریتوب او د غلامۍ هغه زنځیرونه وشلي او خپل خاور باندې خپل اختیار په خپلو وسایلو په خپلو منابعو په خپلو کانونو په خپلو غرونو باندې خپل حاصل ترلاسه کړي خپل واکمني ولري خپل اختیار ولري. دې پیړۍ کې موږ ته هم د پاک د موقع راکړې ده 19 د اکتوبر د دې نه مخکې واقعیت د دې نه وروستي واقعیت دا ټول هغه څه دي چې د پښتنو د یووالي او اتفاق لامل کېدلی شي. نو غوره به دا وي چې پښتانه خپل پرمختګ د خپل خپلواکۍ لپاره دا موقع له لاسه ورنه کړي او ټول په یووالي سره په یو عهد او په یو پیمان سره دغه غونډې ته راشي دغه قامي عدالت بریالي کړي او دغه کوم بهیر چې د پښتنو د وژنې د پښتنو د ربړونې د پښتنو د زورونې دا ټول پیړۍ روان دي دغه پیړۍ دغه بهیر د ختمولو په خاطر دغه ظالمانه او جابرانه پړاو ختمولو په خاطر دغه ظلم د پای ته رسولو په خاطر دا موقع الله جل جلاله پښتنو ته ورکړی دا او هیله ده چې دینه ښه استفاده وکړي او بیا که دا موقع موږ ترلاسه کړه د هرې بلې پیړۍ په خاطر به موږ بیا ځورول کېږو لاسونه به مروړو خو موږ به بیا هېڅ هم ترلاسه نه کړی شو او بیا به افسوس کوو چې دغه به هېڅ ګټه ونه کړي.